Give me दुनिया दुनिया नन संगल द इंसानों दे मोहब्बत संगल दुनिया नन संगल द इंसानों दे मोहब्बत संगल Yasrana nazma yasrana nazma yasrana dal tabagul nasbari dal tabagul nasbari Zara zindagi wadi sai nadrazida wadi Zara tabagul nasbari जिंदगी बड़ी साइल रजीब फूल का गुल खिलेगा मखाया चिना सिमर कमाया चिसर दल कबा दल सब मशवरी गिमिनी दल गिमिनी दल कबा سلينا خسان المزهر زين خندم يزل مريد التمر نسمري مريد التمر نسمري
شاعرانو مینوالو زیم اقبال حسین افکار او دا د ګنداره ټي وي پرون د ستمبر په 23 نیټه کال 2023 د ګل په ورځ د اسلام آباد په نېشنل پریس کلب کې د پښتون جرنالست اسوسییشن د سوري لاندې د پښتنو د کلتوري ورځ نړیوالې کلتوري ورځې په مناسبت سره یو ستره کامي کلتوري دستوره وشوه. د دې دستوره کې د پښتون جرنالست اسوسییشن سره پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد، پښتون کلچر اسوسییشن اسلام آباد او نوي ژوند ادبي ثقافتي تنظیم مرسته ملاتړ کړی و. د دې دستورې صدارت د پښتنو قامي شاعر محترم رحمت شاه سایل کو او د خیبر پښتونخوا گورنر محترم فیصل کریم کونډي په دې موقع مشر مېلمه او اعزازي مېلمه د پښتو ژبې ستر دانشور فکشن رائټر محترم نورالامین یوسفزی او په دې دستوره کې د دین علاوه سلیم خان ایډوکیټ، محمد اقبال خان پنجتار او د باجا طارق علم، ښاغلی روخان یوسفزی او فضل سبحان عابد او نور ګڼ شمېر شخصیتونه د سوات، پېښور، مردان، صوابۍ، چارسدې نه دې دستورې ته په خصوصیت سره راغلي او د په پنډۍ اسلام آباد کې د شاعرانو، ادیبانو، هنرمندانو، صحافیانو سره په دې کې د ژوند د مختلفو څانګو خلکو ګډون وکړو او په لومړي نشست کې د صدر او مشر مېلمه سره ښاغلي شعیب یوسفزي د پښتون کلچر اسوسییشن چیرمن او د سلیم خان ایډوکیټ او فرحت الله بابر صاحب او ښاغلي نورالامین یوسفزي صاحب د پښتو ژبه، پښتو کلتور او په دې باندې ډېرې علمي او معلوماتي خبرې وکړې او پښتنو ته، پښتو ژبې ته، پښتو کلتور ته، پښتو قام ته چې کومې ستونزې نن راپېښې دي په هغې باندې خبرې وکړې او هغې وویل چې پښتون یو امن دوست قوم دی، د خپل یو روایات او اقدار لري، خو د تېرو 45 کلونو د پرله پسې جنګونو، پردي جنګونو چې د دوی په ځمکه باندې راتپلې شوي دي، د هغې سره د دوی د ژوند ټول نظام درهم برهم شوی دی. هغې په شاعرانو، ادیبانو او صحافیانو غږ وکړو چې د پښتنو ستونزې او د هغې بیانیه د خپلو لیکونو په وسیله ټولې نړۍ ته ورسوي. په آخر کې د ټنګ ټکور محفلو دا محفل ښاغلي نعیم توري او راج مروت په خپلو خوږو اوازونو او د رحمت شاه سایل صاحب او نورو فولکلوري سندرو باندې تود کو. د دې سره چرېنو پښتنو ځوانانو اتڼې واچولې او بل زمونږه نوابزاده اسفندیار خان، هغه اسفندیار خان خټک چې دی نو هغه د کتک او خټک د ډانس ته امتزاج خپل یو تخلیق کړی نڅا هغه وکړه او خلکو ډېر وستایو او دا دې ونه کړه. دې دستورې نظامت د تنظیم جنرال سیکرټري ګوهر مسجد او ښاغلي سردار یوسفزي او ښاغلي نسیم مندوخیل او وقار رضي شاه دریاب وکړو او دستورې ته په شروع کې د تنظیم صدر او نومیاله جرنالست
ښاغلي قمر یوسفزي میلمنو ته ستړي مه شي وي او د خپل تنظیم اغراض او مقاصد یې بیان کړل. په دې دستوره کې د افغان جرنلسټانو کوم چې په اسلام آباد کې میشت دي او مختلفو ادارو کې کار کوي هغوی هم ګډون کړی او په دې موقع باندې د یو افغان انځورګرې انځورونو نندارتون هم وشو او ډېر ناوخته بیا دستوره وپایده. دا د خپل نوعیت یو ځانګړې تاریخي دستوره وه چې درناوی پښتون جرنلسټ اسوسییشن، پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد، پښتون کلچر اسوسییشن اسلام آباد او نوی ژوند ادبي کلتوري ټولنې ته ځي.